ګریوان مې مشله و اشنا د غریبۍ جامې دي، زورونه مه کوه په غاړه مې پردۍ جامې دي، او په محنتونو مې تقدیر د ژوند بدل نه شولو، د نوي دور کې مې اوس هم پخوانۍ جامې دي. او ما ورته وې دومره ښکلا او د اوږدې لمنې، هغې ویل دا خو زما د ګاونډۍ جامې دي. باران وریږي د بلۍ د لاندې ناستې جاړي، یتیم بچی دی او په غاړه یې سورې جامې دي. او سپینه جوړه چې مور ګنډلې په سور تار دراله، خورینه دا ګورې زما د غم خادې جامې. نجس صاحب چې کوم شاعري کې که نه جي هغه ډېر داسې لیواله وي، لکه ډېر د غریبۍ انداز کوي که نه، دا وجه څه ده؟ وي د غم شیبې وي او مور مې ساه ورکړه، د غم شیبې وي او مور مې ساه ورکړه، 12 بجې وي او مور مې ساه ورکړه، په ما قیامت او په مور مې سخته پیل یې ګردې وي او مور مې ساه ورکړه. الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی. موجود یم هورین کاسمیټک سینټر کې جي. خالد خورین صاحب راغلی، یو جهان مننه چې د هورین کاسمیټک ته راغلی، او مې غوښتل چې دوی شاعري چې کوم دا په سوشل میډیا باندې ګورو ډېر زیات سپورټ کوو، هغه ځکه چې شاعر د قوم سترګې او دوی په خپله شاعرۍ کې د قوم خدمت کوي. یو څو خبرې ورسره کوم او بیا چې کوم دی د دوی شاعري درسره هم شیر کوم. خالد صاحب یو جهان مننه، مختصر ټیم مو راکړو. ډېره زیاته مننه حکمت جان صاحب، ستاسو ډېره مننه چې موږ هم وخت راکړو، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خالد صاحب په سوشل میډیا ګورو شاعري کوئ، د څومره ټیم نه د شاعري کوئ او شاعر د راتګ څنګه وشو؟ یاره شاعري خو زه 2018 نه مې شروعات دی او لګیا یو دا یو الهامي انسان باندې راشي نو شعر لیکي. شعر په شروعات کې ډېر ګډوډي او چې بیا انسان دغه ته استاد ته کیني که نه، نو هغه ته چوکاټ وښیي چې دا کاپیه ده، دا ردیف دی، دا خپل سمون دی، په دې به راځي، نو په دغه بیا سره شعر لیکي، نو بیا زده کړه کېږي. ستاسو استاد څوک دی؟ زموږ استاد دی محمود پروانه صاحب نوم یې دی، جازونو ګراوند دی، بشخاري روډ باندې. ډېر ښه متاثره م هغه نه یم او زیت الرحمن عزیز نه ډېر زیات متاثر. دا زیت الرحمن عزیز صاحب چې کوم شاعري کې که نه جي هغه ډېر داسې لیواله وي، لکه ډېر د غریبۍ انداز کوي که نه، دا وجه څه ده؟ دا خو بس انسان باندې غربت هم تېر شي، نو د غربت د وجې دا شاعري ډېر ژورې شي. اصل کې زما مور هم یو څو ورځې مخکې وفات شوې، نو ما په هغې باندې مې یو 2 غزلې لیکلې په هغه ټایم باندې، خو موږ ته خو بیا ګرانه نه وي که نه، چې کوم څه شوي دي که نه، نو بس هغه وي د غم شیبې وي او مور مې ساه ورکړه، د غم شیبې وي او مور مې ساه ورکړه، 12 بجې وي او مور مې ساه ورکړه، په ما قیامت او په مور مې سخته پیل یې ګردې وي او مور مې ساه ورکړه. نو زه لکه موږ ته شاعري بیا اسانه موږ په هره موضوع باندې لیکل کوو که نه، نو زه به تا ته دغه شعرونه ډالۍ کړم، خو بیا که کوېسچن تاسو کوئ نو کولی شئ. دغسې شعرونه دي چې زموږ که ملک د محبت نه ډک وی، زړونه به ولې د نفرت نه ډک وی، موږ ته به چا هم ګوتې نه نیولې که کردارونه مصیبت نه ډک وی، زما په وس زما په سوچ که کوې، زما به هر شعر حقیقت نه ډک وی، تل چې د هر غریب خیرخوا جوړیږي، کاش چې خاورین هم د دولت نه ډک وی. او دغه غزل تاسو ته ډالۍ کوم. ګریوان مې مشله و اشنا د غریبۍ جامې دي، زورونه مه کوه په غاړه مې پردۍ جامې دي، او په محنتونو مې تقدیر د ژوند بدل نه شولو، د نوي دور کې مې اوس هم پخوانۍ جامې دي. او ما ورته وې دومره ښکلا او د اوږدې لمنې، هغې ویل دا خو زما د ګاونډۍ جامې دي. باران وریږي د بلۍ د لاندې ناستې جاړي، یتیم بچی دی او په غاړه یې سورې جامې دي. او سپینه جوړه چې مور ګنډلې په سور تار دراله، خورینه دا ګورې زما د غم خادې جامې دي. زبردست. دا راته ووایه چې ټکي مو ماشاءالله ډېر زبردست او ډېر مشران ښکاري، او عمر مو دومره نه دی؟ عمر یاره دا غربت مړه بس غربت په تا ته څه وښیي، دا ټکي نه وي، ټکي په تا ته وایي چې ما پکې واخله، بل به وي ما پکې واخله، ټکي به تا له په خپله ځان درکوي. غربت ته چې وځپي که نه، نو تا ته به ټکي په خپله ځان درکوي، پوه شوې، دا ټکي به ستا نه مشران وي. مړه بس انسان له مینه وکړي که نه، بس دا به ډېره غټه خبرې. زما یو شعر دی چې مینه خوره کړی پښتنو، په مینه ژوند تېرېږي، په نفرتونو باندې نه کېږي ژوندون د سړي که نه، نو زه وایم چې مینه د یو سړی وکړي.